زوی مې خو بیخي خپل لیدلی نو چې هغه صحنه ما په یاد شي مسلمانه دا ویلۍ زمونږ وه چې داسې ځای نه و چې وینه پکې نه وه ټول د وینو نه هم داسې ډنډ و هر ځای کې چې کتلې یو دانه به پروت و ماشوم به هم پروت و سیاسرې به هم پرتې وي هغه ته به چې لاړم هغه به مې چې وکته بل به هلته لټېده هغه پسې به لاړم نو یو نه و چې یو ته ورغلی. السلام علیکم. تاسو ته د کلیوالي ژوند یوه صحنه درته ښیم ښه. دلته وګورئ پاکې سوتره اوبه دي څه یا بسم الله پاکې اوبه دي. د اوبو نه دی چای هم کوي څه کوي چای کوي چای هم کوي دا اوبه دی استفاده هم کوي سکي هم که نه ګوره صفا رڼې اوبه دي صحیح ده. بیا دلته ونې دي مثلا دومره ښایسته لاره جوړه کړې که نه دا ډېر غریزه علاقه ده دا ډېره غریزه علاقه ده. نو موږ د کلي ته راغلي دلته مسجد جوړ کړه چې مسجد افتتاح مو کړی. دې مسجد به درته مخکینی وښیم راشه دلته به اودسونه کول صحیح ده راشه دا یې د کلیوالو پخوانی مسجد دی او دا مسجد داسې مسجد دی اوه یو بل شی درته وښیم دا دی ده کې هم کله اوبه څښلي ښې ښایسته یخې اوبه یې وي دا بیا داسې اچوي چې دا اوبه دا یخې وساتي ښه. ګوره دا د اوبو مسجد د مسجد کې چې څوک لمونځ کوي د هغې لپاره د اوبو ترتیب هم شته او دا بیا هغه مسجد داخلي مسجد دی. ښه دا زوړ مسجد دی راشه دا د کلیوالو مسجد و ډېر په پخوا دغه زوړ تاریخي مسجد دی ښه. دلته هغه تاخچه ده په دې بارانو کې لکه چې ښه څڅېدلی هم دی ښکاري دلته په دې بارانو کې ښه زیات څڅېدلی ښه. نو یو بل جالب شی به درته وښیم تاسو راځئ دا محراب دی که نه محراب دا ماشاءالله د استاد لخت هم پرته ده قرآن مجیدونه دا ورته هم د بارانو دومره خراب کړی ښکاري. نو دا خلک واقعا مستحق و. دا د ملا صاحب ځای دی لکه چې ملا صاحب د شپې دلته څملي بیا په شیخانه هم ځاته دروي که نه نو دا د ملا صاحب ځای دی. په دا کلو اطراف کې بیا داسې چې ملا صاحب یوازې مسافري بس مالته پکې دیری نو ښه خوندور ژوند د دې اطراف وي خو چې ماشومانو لپاره مکتب او ښوونځی او پسې راتېر شي هغه تعلیمي بنسټونه فعال وي که نه بیا نو ډېره سخته نه وي. دلته په دې کلي کې ښه زراعت هم کېږي پیاز هم کېږي او پسې راتېر شه نور ترکاري مثلا د رومیانو بنجان رومي چې ورته وایي جوار تر وریجو یا شولو پورې دا هر څه کېږي ځکه اوبه یې روانې دي او دا اوبه چې دي دا د چینو اوبه دي. ستړی مه شې جوړ په خیر صحت ښه دی. ته همداسې خندروی یې که نه همداسې خندروی یم همداسې نو څنګه جنګونه څنګه وه ولا جنګونه و دې خوا ودرېږه الله تعالی تېر کړه. تاسو په کور کې هغه لګېدلی و اوان لګېدلی څونه ماشومان هغه زخمیان نام کور دی که نه نام کور دی څونه ماشومان زخمیان 11 کسانه زخمیان وو 2 شهیدان په هغه کې اوان باندې اوان باندې او نور په دې کور مالونه پکې مړه شوي خو نه په دا هر کور کې خو داسې وخت و چې مرمۍ او شیان راتله که نه او د چا چې اوس هغې کډه کړې وه چا چې اوس نه و هغې پراته وه 2 ماشومان پکې شهیدان وو تا څه کېدل ما یو زوی و یو مې خورزه وه او څو 11 زخمیان هغه ورځ هم قیامت ورځ وه بیا موږ راغلي وو د ماشومان په هغه کې شفاخانه کې بیا ایمرجنسي ته انتقال کړه اوس خو هم هغه ټپونه وپونه به ښکاري چاپونه وپونه اوس به غټي نو داسې سختۍ دلته دې وطن کې تېره شوې الحمدلله اوس خو امن و امان دی. اوس خو که د شپې هم ځې د ورځې اوس خو رکشې تر دې ځایه راځي ښه او د خوړ کې خو کله کله اوبه راځي که نه د هغې کې ځمکو کې څو فصله کېږي تاسو 2 فصله او اوبه خو سر و کال وي او فقط دغه د چینو اوبه دي. او دا مسجد څو کلن دی یاره دا خو زما نه یادېږي نو تا عمر څومره دی ما عمر به یي 40 وي نه څو 40 به یم 45 او دا 45 کالو نه مخکینی دی نو ساسي وراساسي
ولې نه ساسي او اوس مو مسجد څنګه و؟ اوس نو ماشاءالله ښه دی ښایسته مسجد شو که نه؟ کله هم فکر کوه چې داسې مسجد به جوړ شي؟ یاره نه نو داسې فکر مونږ فکر غریبي ده که نه؟ په دې غریبي کې جوړېږي که نه؟ که نه مونږ خو هڅه ډېره وکړه خو ونه شو ونه شي. اوس هم ماشاءالله تاسو خو ډېره قرباني ورکړې. پوهېږې دې خلکو تاسو خپل سخوندر خرڅ کړی څو روپۍ شوې؟ 15-16 زره شوې. دوی پکې دونه ورکړې ښه ځکه همداسې نورو نو اوس الحمدلله هغه زمونږ کوم اندازه یا کوم سایز چې مونږ مسجد جوړو هغه دوی بیخي لوی کړی دی. نو دا یې دی سراتیر څه دی مسیانو پورې دی هغه مسجد بس کېږي که نه؟ نو فقط دا کوشش کوئ چې ماشومان هغه ته لږې سبق ته لږ. ته خو رکشه چلې؟ غریبي دې څنګه ده؟ والا شکر دی. دوره یې څونه کوې؟ د ورځې 200 پیدا کوو. زه شکر دی دا خو دی هغه نوم خو دې پټي دي. زه بس شکر دی. نو دغه هغه د کلیوالي رنګ دا یې ښه چې پورته ونې او لاندې ښایسته پاکې سپینې اوبه او توت خو خلاص شوی دی او توت هغسې او د اوبو هغه خو ما درته وښوده چې هغه دی هغه طبیعي یخچال هغه ما ښه راځو لږ لاندې ځو هغه پټیو طرف ته. یا رب کریمه ته پکې خیر واچوه ونه غورځېږه انډیواله. داسې زو د دې ځمکې هم ګورو. ما مخکې درته ویلې چې کلیوالي ژوند ډېر خوند کوي خو د اوبو ته وګوره دا دغسې ورتاوي کړي دي ښه پاس هغه د چرګان مرغان هم ترې څکي او دا د انګورو هغه دي تاکونه دي که نه. لا نورو ځای کې به تاسو د انګورو باغونه لیدلي هغه بیا دغه کې وي چې واړه واړه ډېر پورته کوي نه خو ولې اطرافو کې دا اوس وګوره دا د انګورو تاک دی ښه د انګورو تاک نو بیا دې ونې خیر سر ته هم ختلی بس بیا دومره حاصل نه کوي لکه څومره چې هغه اصلاح شوي که نه باغونه د انګورو باغونه په اطرافو کې بیا دا دغسې نه وي. ښه ځو کامرمین صاحب ونه غورځېږي انار خو هم نشته خلاص شوي دي. ماشومانو غږونه خو اورئ دا بیا هغه دی نو دا بیا ډېره ځایونه دي ښه دلته دا خلکو بیا فرشونه مرشونه ورکړي باغچې ورته وایي بس دا ځای کې قلار کالی هواري تکیې والي دلته شین چای مې که نه او دې خواته بیا دا فصل او هغې ته ګوري زړه یې تازه وي که نه. دې خوا خرما ونه هم شته ده دا د کیلې ونه هم شته دا کیله هغه خرما دا د مختلفې ونې دي. نو دا چې ونه ده نه بلیټس خو داسې نه یې وله ده او دا خو د کیلې ونه ده که نه دا خو کیله ده او هغه چې ده هغه د خرما ونه ده او دا نور خو د ماشومان ویني چې درز غوبلې شروع دی ماشومان وګوره اوبو کې هسې لګیایي. هلکه څنګه یې چا زوی ته خالد او خالد زوی ښه یې بندی شه یې آفرین دا چیرې پټ کړي دي چیرې کړي راشه اصلي شی درته ښیم دا ودې کته دا خو دا سړی خوري ته وخوره کوم هسې خوري دا ودې کته ما ته اجازه ده زه یې وخورم درنه ښه دا ډېر خوند کوي سړی دی چا نه راپټ کړي تا سره هم دي جولې د چا پټې نه هم شکولې دا پټی خپل د جب ډک کړی دی خوا راشه دی ته راوباسه دا ټول راګیر مې که سړی مې راګیر که هله راوباسه دا د چا پټې نه شکولې دا خپل پټی دی توی وایم ایده منځ کې څه یې دانې دي او دا وګورئ دا خو ډېره مزه کوي والکه دا خو ډېره مزه کوي که نه سړی په کار دی ونیسه واخله نو ته مې ویډیو کې راوستی هغه ویډیو کې دا یې واخله ښه او خېټه خو دې په نس خو دې په دردی نه او ماشاءالله داسې دا هغه خو دې تړه نه تړې که ګرمي ده نوم دې څه شی ویلې مصطفی آفرین مصطفی ډېر تکړه سړی دی والکه تاسو خو چې نه دې پټ کړي پټي نه چې دې پټ کړي وایي ولې نه هېڅ شی نه نو مسجد افتتاح مو کړه دې خوا هغه خو پاخه نه دی جوار څه شی پاخه دي دې وخت کې
نه میوه څه شی پخوي دې وخت کې انځر ښه نو هغه دی ښه د ماشوم دغه هغه دی دی چې خوري او یو ډېر خوندور دی دا ملامت نه یو ګوره شاته هغه بل بابو هم راغستی ځه ښه ورته وګوره نو بس هڅه کلیوالي ژوند مې در وښوده که نه ډېر خوندور ژوند دی خو فقط دغه دی مکتب و کلینک و شفاخانه او دغه شیان لږ لرې وي که نه ډېر داسې صفا طبیعي هوا یي ښایسته پاکه هوا یي پسې راتېر شه هر څه داسې ارګانیک یې که نه د طبیعت په خوښه باندې وي نو الله دې موږ او تاسو په دې وطن کې همداسې صلح او ثبات او امنیت قایم دایم لري هغه څوک چې د وطن ورانۍ ته بیا ملا تړلې الله دې ملا یې ورته غوټې ورماتې کړي ځکه نور نه غواړو دا اوس دا د جنګ برکت و دا ورور تاسو وختي خبرې وکړې دغه کور و دا کور ته راوښیه ورته دا کور و په دې کور کې اون لګېدلی و 10-12 غویانې هغه مکمل ختم او 2 دانې دا د ځوان وختي خبرې وکړې یو خورزه او یو زوی شهید او 11 نفره زنانه ښځې تنور ډوډۍ موډۍ پخوله په مامنځ کې اوان لګېدلی و که نه دې خوا نه راغلی نو یو قیامت وی جوړ نو خدای پاک دې دغسې حالات بیا نه راولي جنګ زور داسې غریبو خلکو ته معلوم وي ته راشه وروره که نه ته راشه جنګ زور خو موږ ته پته لګېدله چې بس قوه به راغلله او نه به یې د اوان سر پکوله نه به یې د ډي سي سر پکوله نه به یې د داشکې سر پکوله ویشتل به یې کول دا ونې داسې ونه نشته چې په هره ونه کې 30-40 مرمۍ نه وي لګېدلې په دې ونو په دې ونو کې هو که نه دا هره ونه یو پیره خو لګېدلې ده چې د هغې ښکاري دا ډډونه دا بعض ځایونه ګوره چې دا تور ښکاري دا ټول مرمۍ یې خوړلې دي دا لاندې ونې چې وګورې دا ټول دا لګېدلي دا ګنډه ګوره چې دا وچه دا لګېدلې ده پکې هو دا ټولې لګېدلي دا ټولې زخمیانې نو دی د جنګ د زوره نه دی خبر دی د جنګ د زوره څه خبر دی هغې نو د مرګ یې نه دی لیدلی مرګ که مړه کړي دی عوام یې مړه کړي هو که نه نو د تا په کور کې چې دغه اوان لګېدلی و هغه حالت څنګه و هغه حالات نو ډېر بد حالات و هغه ډېر سخته ورځ وه او ته به کوم یو ته زر رسېدلی 11 نفره دې پراته زه چې راغلم مسلمان هغه لاندې پټي کې وم هغه داسې څنګ کې وم هغه ځینه چې راغلم چې ومې کتلې هغه زوی مې خو بیخي خپل لیدلی نو چې هغه صحنه ما په یاد شي مسلمانو دا ویلی زمونږ وه چې داسې ځای نه و چې وینه پکې نه وه ټول د وینو نه هم داسې ډنډ و هر ځای کې چې کتلې یو دانه به پروت و ماشوم به هم پروت و سیاسرې به هم پرتې وي هغه ته به چې لاړم هغه به مې چې وکته بل بال ته لټېده هغه پسې به لاړم نو یو نه و چې یو ته ورغلی وی خو بیا د کلیوالو کور آباد تره زمون و بس همدغې دا زخمیان واخیستل په کټو کې کته کړه موټرو کې واچول بیا سر د هغې هم چې د دې ځینه موټرو کې بار کړه لاره کې هم ولاړ و او ایثار یې کړه دا زخمیان یې ایثار کړه ویل چې دا کته مه ځئ خو دا وایي که نه چې جنګ چې دی جنګ تباهي ده بربادي ده جنګ کې د غریب اولاد مري جنګ کې دغسې بې کسه دغسې غریبو خلکو چې په دې اطرافو کې اړولي فقط دغه زمونږ او تاسو ټول د عوام چې دي ټول اکثره په دغه زراعتو یو دو جریبه ځمکه هغه به ډېر مالداره سړی لري هغه ته پراته دي بس مالداري او دغه زراعت تاسو خو د شپې به مو اوس اوبه لګوئ موږ هو د شپې 12 بجې 1 بجې 2 بجې چې د شپې دې روانه کړي والا داسې وخت راځي چې 1 بجه هم دې ځي نظم تر بازاره پورې خبره د شپې مو اوبه لګوئ د شپې مو اوبه لګوو د هره شپه زه کته کېږم لاندې دې پټیو ته ماسخوتن چې مونځ کوم ځمه یو چکر ګرځم پټیو باندې او شپې خو به کوټو کې نه بیرون ته به ټول پراته وي دې به هېڅ خبر به نه د شپې خو بیرون ته پراته وي په بامو څوک پراته وي څوک په حویلۍ کې پراته وي مخکې مسلمانه چېرته به چې دیوال ما دیوال پناه ته به که وړی به و دیوال پناه ته به پراته وو او که ژمی به و خو په کوټه کې به دیوال ته سم رسېدلي چې اشدارې خوانه مرمۍ رای نه شي نو 20 کاله تا د دې انتظار کړی چې اوس به مرمۍ راځي اوس به مرمۍ راځي اوس به ډرون کېږي اوس به ډرون کېږي دا خبرې مسلمانه دا لاندې پټي کې ماخیسته کوله هغه ځي کې چې دا تیارې راغلې نه تښتېدلی شلو نم کار بس کوی شو او نم کولی شو کار موږ کوو دغه لاندې پټي کې دا تیارې نسې ګرځېدلې دغه ځایونه یې ویشتل د تېښتې لاره هم موږ نه لرله چې تښتېدلي بس انتظار مو کوه انتظار هم کوه چې یا به مو په دې بم ولي او یا به په دې بل بم ولي دا دی کې لګیا و تېښتې لاره هم نه وه د پټې ځای هم نه و دغه لاندې دا شولو پټیو کې دلته لګیا او اوس جنګونه هم نشته امن هم دی بس موږ دا پیغام دی چې بس دغه
جنګو منګو نه خپل اولاد منې کړي او چېرته درس مرس مدرسه او مکتب پې ووایي دغه بهتره ده. نو د دې جنګونو خلکو بچي دې نه قتلوي. مخکې مې هم ویلې چې په جنګ کې د زما ستا اولاد مړ کېږي. دغه څوک چې جنګ ته ورټېل وهي دا فکر وکړه د اور هغه خاشاک نه دي، د اور لرګي دغه دي. شاته چې دی هغې ناست دی هغه صاحب چې دی جنرال صاحب او پلان صاحب بستان صاحب د هغې خپل تجارت دي، خپل بزنسونه دي، اولادونه یې اکثره ډیپلوماتان و، اولادونه خپل تجارتونه دي. نو د دی چې اوس چوکۍ لاس کې نسته، اوس دا خوند ورکوي چې بیرته په دې وطن کې جنګ وي، په دې وطن کې لمبې وي، په دې وطن کې دغسې د غریب بیرته اولادونه په هوانو، په مزایلو، په ډیسیانو باندې ووژل سي. موږ دا شی نه غواړو. ټول خلک د جنګ خلاف دي. مخکې مې ویلې نقد سالمه نیوکه دا د هر چا حق دی. حکومت دولت د موتا نه جوړ دی، اصلاح هم په موتا باندې فرض ده. اصلاح کوو بیا خو دا اصلاح نه شوه چې تر سلا پورته کوو 15 کاله دلته امن و امان د بل چا په اشارو باندې. هېڅکله دا څوک نه غواړي او نه در سره څوک مني. او هر څوک چې د دې وطن خلاف وسله راپورته کوي موږ ټول د هغې په خلاف درېږو. ډېره مننه او درنښت. السلام علیکم.